برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د حکومت اطلاعات او رسنۍ مرکز کې د خپلو لاسته راوړنو خبري کنفرانس وړاندې کړو. دا کنفرانس د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په مشرۍ د حکومت اطلاعات او رسنۍ مرکز کې وړاندې شو او د ترسره شویو پرمختګونو په اړه د رسنیو استازو ته معلومات ورکړل شول. افتتاح دو پروژه توسعوی و اصلاحاتی در حوزه‌های کندوز و بلخ برېښنا از سوی رهبری د افغانستان برېښنا شرکت. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت و مسئولین محلی کندوز پروژه بازسازی 63 کیلومتری لین 102 کیلوولت مسیر شیرخان بندر الی شهر قندوز را به هزینه 80 میلیون افغانی افتتاح کردند. همچنین آقای دکتر عمر و مسئولین ولایت بلخ در سبستیشن ولسوالی بلخ ترانسفرمر جدید نصب شده 4 مگاوات امپیر را نیز افتتاح کردند. جوزجان کې د 112 میلیون افغانۍ په ارزښت د برېښنا دوی لوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او د جوزجان ځایي مسؤلینو له لوري د جوزجان ولایت شبرغان جرقدوق برېښنا کوټ اړوند 113 کیلوولت برېښنا لیک بیا رغول شوې موزي پروژه او د پل خراسان 60 کیلوولت برېښنا بشپړې شوې شبکې پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. رهبری د افغانستان برېښنا شرکت به منظور حل مشکلات ارائه خدمات برق در پایتخت کابل و ولایت‌ها، هماهنگی در پیشبرد امور و تشخیص و تکمیل نیازها نشست با حضور رؤسا و مسئولین ریاست‌های مربوطه برگزار کردند. کابل کې نږدې 200 پیرودونکي د لومړي ځل لپاره د برېښنا له نعمت برخمن شول. د کابل برېښنا ریاست په هڅو د موسهي ولسوالۍ کې د 3 ترانسفرمرونو نصب او پرانیستنې سره نږدې 200 پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمن شول.